لنډه کیسه. ته مې یادېږې. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. د ډېر وخت وروسته یې زنګ راغی او ویل یې چې ما ته هېر کړی وې. الله جل جلاله شاهد دی، کله چې مې د نکاح وخت راغی نو ما ته ستا خیال هېڅ رانغی. ما په خوشحالۍ سره نکاح وکړه او ځان مې خپل نوي ژوند ته تسلیم کړ. خو کله چې واده تیر شو نو په سبا یې خواښې راته وویل چې د کور ټولو غړو ته به سهارنۍ زه جوړوم. نو ته مې رایاد شوې چې تا به ما ته ویل د واده وروسته تر څو چې ستا نه کریزې نه یي پاکې شوي ته به هېڅ کار د کور نه کوې. د ژمي په سړې هوا کې چې مې ټوله ورځ کار کاوه او ډوډۍ مې ټولو ته کېښودله او د یخ نه لړزېدم، هېڅ چا راته د ډوډۍ ونه ویل. ډوډۍ خلاصه شوه خو زما خاوند زما نه پوښتنه ونه کړه چې آیا تا ډوډۍ خوړلې؟ او لومړی ځل په ژوند کې وږې بیده شوم. نو ته مې رایاد شوې چې ویل به دې چې زه به ستا نه بغیر یوه مړۍ د ډوډۍ هم ونه کړم او په خپل لاس به درته ډوډۍ درکوم. او بیا چې کله زما خاوند د کور ټولې ښځې خورګانې ښار ته بوتلې تر څو ورته جامې او بنګړي واخلي، خواښې مې زه پرې نه ښودلم تر څو ورسره ښار ته لاړه شم. ویل یې ته به د کور کار کوې. نو زما امید و چې خاوند به مې حتمن راته جامې یا بنګړي راوړي. نو کله چې راغی ټولو ته یې هر څه اخیستي وو او ما ته یې هېڅ هم نه وو راوړي. نو خپلې کوټې ته ولاړم او ښه ډېر مې وژړل. زه چې هر وخت تا یادومه نو زما سترګو کې بې اختیاره اوښکې راځي. خو مجبوره یم او اول نه مجبوره وم، ځکه موږ انجونې د پلار مور لپاره خپله مینه قربانوو او خپل خوبونه دفن کوو. په همدې خبرو سره یې په آخر کې داسې د ژړا ساه واخیسته او زنګ یې قطع کړ. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې بله لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات په خپل ناچیزه غږ تر تاسې در واوروله. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې مو په لوی ښاد او آباد رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.